بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زم تاسو قربان ملک شازي نن موجود یو په 400 روډ باندې میرویس منډي ته مخامخ. تاسو لیدئ چې د مناهل تخمونو شاپس کلو شو د میرویس منډي ته مخامخ چې په دې دکان کې به تاسو ته د هر قسمه امپورټډ او فروټ دي که سبزي ده د تخم به تاسو ته ملاویږي. نو دې سره مونږ خبرې ترې اوس به پرانیسته کېږي، دا پوره مونږ تاسو سره شریک کوو. تاسو لیدل په دا وخت ما سره کوم د شاپس او سی او موجود دی سجاد او سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نن به څه ویل غواړئ؟ نن ما مېلمانه ستاسو راغلي، خوشحالي دکان پرانیسته مو شوه. زه جی د خپلو راتلونکو ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې هغې موږ له ټیم راکړو او دا زه د هغې د تعاون نتیجه ګرځوم نن چې موږ په دې مقام باندې یو. زه د خپل طرف نه، د خپل والد صاحب د طرف نه، د خپل تره حاجي نور محمد صاحب د طرف نه او د عبدالرشید صاحب د طرف نه د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مهرباني، ډېره شکریا. تاسو سره به کم تخمونه دې کې ملاویږي هم لږ ووایئ؟ موږ سره جي څومره چې امپورټډ تخمونه دي، ویجیټیبل سیډ دی، هغه به ټول دلته ملاویږي. په هغې کې ټومیټو، په هغې کې کوکمبر، څومره چې ویجیټیبل سیډ دي تقریبا ټول به موږ سره ملاویږي امپورټډ. خپل ایډرس هم ورسره لږ تاسو په خپل هم شیر دا جي 400 روډ میرویس سبزي منډي، د سبزي منډۍ نه لږ رامخکې 400 طرف ته بالکل په مین روډ باندې. ستاسو دې نه مخکې بل شاپ نو که نه ستاسو لومړی شاپ دی؟ زمونږ مخکینی شاپ سبزي منډۍ کې دننه و. دویم شاپ دی؟ دا زمونږ هم هغه شاپ دلته منتقل شو. ختم شو؟ هغه ختم شو جی. جی بالکل. تاسو دې خبرې واورېدې چې دې نه مخکې زموږ په سبزي منډۍ کې شاپ و، ختم شو، اوس موږ دلته رالو. تاسو ته ایډرس هم وښو. نو موږ سره نور مشران موجود دي، ای سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی څه ویل غواړئ؟ نن دومره مېلمانه راغلي ستاسو ته شاپس پرانیسته وشوه. یاره بس زه خو صرف دا ویل غواړم چې دا زموږ د رور سجاد صاحب د نوي شاپ افتتاح ونن او زموږ څونه یاران دوستان او د دې ملګري راغلي دی شکریا ادا کوو. او دا د دې د ترونو د محنت نتیجه ده چې نن سجاد صاحب په دې مقام ولاړ دی. حاجي نور محمد صاحب، رشید صاحب او د ده والد صاحب، دا د هغې محنت دی، د هغې صله انشاءالله خدای پاک دله ورکړه، خدای پاک دله ډېر غټ شاپ ورکړه. زه ټولو ملګرو ته وینا کوم چې د ده په شاپ کې به تاسو ته هر قسمه امپورټډ څومره بیج تاسو وي پکار دي دلته ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د ټولو مېلمنو چې په دې لنډ تنګ وخت کې راغلو او ده په دې خوشحالۍ کې شریک شو. ډېر شکریا جی. جی بالکل. دا وخت مخ سره چې کوم دی په دې شاپس کې بل ملګری موجود دی، ای سره خبرې ترې کوو دکان په حواله باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي دا راته نن خو تاسو دلته راغلي پرانیسته وشوه، نو څه ویل غواړئ د خوشحالۍ پر ورځ باندې؟ په دې موقع باندې یعنې په اوپننګ سرمني یا په اناګریشن سرمني اف المناهل سیډز پرایویټ لیمیټډ د طرف نه خاص کر د سجاد بھائی جان په اجازت باندې زه د ټولو سټیک هولډرز او د ډیلرز خاص کر د زمیندارو ډېر شکریا ادا کوم چې هغوی په دې موقع باندې د خپل بزنس نه موږ ته لږ شانتې ټایم راوباسو او راغله د اوپننګ سرمني کې چې کوم دی موږ سره شریک شو. او بیا زه خاص کر د قاسمي سیډز د طرف نه د سجاد بھائی جان یعنې د المناهل سیډز پرایویټ لیمیټډ هم ډېر شکرګزار یم چې هغوی په کوم مقصد باندې دا نوی سپاټ کلو کو چې مطلب دا دی دا چې کوم زموږ زمیندار دي، معزز ډیلرز دي، نو هغوی ته د داسې ایکسس پوینټ پکار دی چې یاره هغوی اني ټایم هغوی ته راتلی شي او خپل چې د سیډز یا د زمیندارۍ کوم دغه دي چې هغه د دې ځای نه فولفل کوي ټول ریکوایرمنټس. څومره تخمونه ملاویږي؟ څومره کم دغه قسمه تخمونه؟ دا چونکې یو رجسټر پوینټ دی، یو رجسټر بزنس دی، نو په دې کې موږ سره زیاتر چې کوم دی نو آیټمز ټول لیسټډ دي، انلیسټډ آیټمز دي، د 40 نه سیوا دي. او څونه چې د ویجیټیبل سیډز دي نو موسټلی هغه ملاوي دي شي، د هغې سره پیسټیسایډز چې څونه وي نو هغه ملاوي دي شي او ډېر په ښه کمپیریټیو دغه باندې ملاوي دي شي. څو تخمونه ورکړي سره یو سی وي کړو ټیک ده؟ بالکل. د دې چې کوم د کچن ګارډن شو یا د کور دپاره څه ریکوایرمنټس نو هغه هغې دي موږ ته ووایي، موږ به هغه شانتې ډیمانډ کې ورکړو چې سره دې خوښ وي وایي. څه سیزن دی؟ دې وخت کې سیزن چې کوم دی نو موږ سره د ټیپرو دی، د مولې دی، د ګازرو دی او هغه ټول سره موږ سره چې کوم دی نو ښه بیسټ کوالټي سیډز ملاوي دي شي. او هر یو ځای کې مطلب دا دی هغه د دې چې کوم د موږ ټمپریچر دی، د دې اټماسفیر دی، د دې ملک نو هغه د هغې سره ریلیټډ دی. ډېر شکریا. ډېرې ښکلې خبرې ورسره وشوې.
بالکل تاسو د سی او خبرې واورېدې کوم چې د مناهل زون شاپس دی سره مونږ خبرې تر وکړې تاسو ته ووایي چې مونږ سره چې کوم دی هر قسمه امپورټډ که فروټ دی که سبزي ده مونږ سره د تخم ملاویږي او د مونږ اول شاپ چې کوم دی سبزي منډی کو او هلته نو مونږ دلته میرویس منډی مخامخ مونږ شاپ کولو دلته رالو نو تاسو خبرې دی واورېدې تاسو ته دوکانه مونږ دی وښووه اوس زمونږ خپرونه سرته رسي مونږ له راکړه اجازت د لوی الله په امان